ما ته د مقالې کې ټول ویلو نو ډېره اوږده مقاله نه ده او پنځه شپږ منټه واله ده. د مطلوب احمد خان کتاب یو غوړې رغېدلې کې 15 دي. مصنف په خپل لیک کې پخپله او نورو لیکوالو لکه نورالامین یوسفزي، روحان یوسفزي او ذاکر یوسفزي هم په خپل لیکونو کې دې کیسو لپاره د افسانې نوم نه دی استعمال کړی او په خاص طور زموږ پخته فکر افسانه نګار او د افسانوي ادب نقاد نورالامین یوسفزي خپل لیک کې واضح کړې ده چې دا کیسه یې په افسانې جوړښت نه دی لیکلې شوې او لیکوال د کیسې انداز خپل کړی دی. خو دا کیسه یې د ولسي کیسو او دیومالایي کیسو نه مختلف دی. نورالامین یوسفزي د کیسې قدامت طرف ته اشارې کړي دي لکه د بابلي تهذیب کیسې، د لقمان حکیم او د یونان کیسې او یا د سنسکرت ژبې مشهوره ډرامه شکنتلا او یا د راماین کیسه. راماین کیسه 15مه صدۍ قبل مسیح دی. والمیکی ऋषि نومي شاعر په 40,000 شعرونو کې لیکلي وو. راماین که هر څو د یو مذهبي پیشوا رامچندرجي د ژوند کیسه ده، خو دا هم ویلی شي چې دا یوه خیالي او دیوتایي کیسه ده. د دې نه هم زړه کیسه یعنی 10مه صدۍ قبل مسیح کې مهابارت په نوم یادېږي. دا اصل کې تاریخي واقعیت دی. دا واقعیت په 1,00,000 شعرونو کې ویاس نومي شاعر لیکلې ده. دا د دوو قدیم قومونو کورو او پانډو د جنګونو واقعیت دی. د کورو او پانډو د اوستوګنې غارونه زموږ په ملک کې د راجکټاس مندر سره متصل موجود دي. مطلوب احمد خان لیکلې کیسه نه خو دیومالایي کیسه نه روماني داستانونه دي او نه په معاشرتي ژوند کې تېر شوي حقیقتي واقعیت دي، بلکې دا د مصنف ذهني تخلیق او افسانوي ادب دی. د بیان انداز یې د جدید افسانې په ځای د کیسې خپل کړی دی. د فن په ځای که فکر اړخ ته ګورو نو د مقصدیت عنصر یې غالب دی. مصنف د خپلې معاشرې ښه کړنونه، ښه کردارونه او مثبت رویې ستایي او د منفي قدرونو او کردارونو غندنه کوي. د اصلاح جذبه یې واضحه ده. ملغلره نومي کیسه کې مصنف د عظیم خان په خوله د هغه زامنو ته ډېر نصیحتونه کوي. دا اصل کې د مصنف خپل نصیحتونه دي چې خپل نوي پورته کوي. په پښتو او پښتونولۍ پوهوي. د اصلاح او تربیت دغه جذبه په ډېرو کیسو کې واضحه ده. که موږ د افسانې عمومي تعریف کوو نو ویلی شو چې دا هغه دروغ دي چې رښتیا معلومیږي. زموږ په لوی افسانه نګارو یعنې پاخه دروغجنو کې یو نورالامین یوسفزی هم داسې پاخه دروغ لیکي چې ساده سړی پرې قسم کولو ته تیارېدی شي چې دا رښتیا دي. مطلوب احمد خان هم زیاتر دروغ پاخه لیکي او د رښتیاو ګمان پرې کېږي. کردارونه هم د معاشرې مانوسه کردارونه دي او کرداري نفسیات هم د یقین لایق دي. د مصنف په منظرکشۍ هم لاس بر دی. کیسه بېنومه رشته کې اولنۍ پوره برخه د ښکلې منظرنګارۍ نمونه ده. د سیند په غاړه د ماڼګیانو د باندې منظر، سړک، جومات، حجره هر څه داسې بیان کړي دي چې لوستونکی یوې لمحې له د ماڼګیانو بانډه کې خپل ځان حاضر محسوسوي. دغه کیسه کې د حجرې په منځ کې د بڼ د ونه کې ټالونه، لاندې کټ، ونه کې چڼچڼې او ښارونه، د ښارونو جنګ او بیا په ځمکه غورځېدل او د سپي پې حمله کول یو څو لمحو دپاره لوستونکي د یو عجیبه ماحول خوند اخلي. د منظرنګارۍ داسې نمونې نورو کیسو کې هم موندلی شي لکه کیسه د ژوند رموز کې د مال روډ منظر، د پارک منظر او د هغه درسګاه منظر چې رحیمې پکې تربیت حاصلولو لپاره تللی و.
مطلوب احمد خان په ساده اسانه او روانه ژبه کې کیسې بیان کړي دي. ملګري روحان یوسفزي د ژبې د سلاست او خوږوالي ستاینه کړې ده او کلین چټي ورته ورکړی دی. خو زه لرې لرې ټکونه کول غواړم. ټولو کیسو کې خپله فطري ژبه لیکلې ده، خو چېرته چېرته یې ځینې ټکي مصنوعي اخیستي دي. د مصنوعي ژبې فیشن نن سبا ډېر شوی دی. ځینې ادیبان او صحافیان د عربۍ او فارسۍ ښه مستعمل او مانوس ټکي هم په پښتو کې د ترجمې په صورت کې لیکي. مطلوب احمد خان داسې ټکي په بې خیالۍ کې استعمال کړي، لکه کیسه ګلپاڼه کې یو ځای کې کمرې ته کمره لیکي او دغه افسانه کې بل ځای کې ورته کوټه لیکي. یوه جمله وګورئ، سیف خپلې کوټې نه عدالت ته راغی او بیا مخکې لیکي چې د چا نوم به واخیسته شو هغه به پاڅېدو کمرې ته به دننه شو. کوټه زموږ خپل لفظ دی، خو عام طور سره مکان او عمارت ته هم ویلی شي. کمره د پرتګالۍ ژبې لفظ دی، خو زموږ په عام استعمال کې دی. نو زه د کمرې د استعمال په حق کې دغه مذکوره کې کیسه کې کرسی او چوکۍ دوه نومونه راغلي دي. کرسی د عربۍ ټکی دی او پښتو کې دنده عام دی چې د بدلولو څه خاص لساني جواز نه جوړي. هغوی چې د انګریزۍ لفظونه او ترکیبونه لکه اسسټنټ کمیشنر، مال روډ، هال، کالج، پارک، بینک وغیره استعمال کړي دي، نو دغسې 5 سټار هوټل هم لیکل مناسب. د دې ترجمه 15 ستوري مسافرخانه لیکلو ته ضرورت نه و. د دې کتاب پروف ریډینګ ملګري ذاکر یوسفزي کړی دی او پروف ریډینګ دپاره یې د کره کتنې استعمال یې کړې ده. هلته کره کتنه یاران تنقید ته هم وایي، نو دا یوه پیچیدګي پیدا کېږي او بیا تنقید ته ځینې ادیبان زیرکتنه هم وایي. نو د نویو اصطلاحاتو وضع کولو په لړ کې دا ټولې پیچیدګۍ په ذهن کې ساتل پکار دی. که کره کتنه یعنې پروف ریډینګ ذاکر یوسفزي کړی دی، نو ګیله ترې جوړېږي چې د باړهګلۍ د املا د فیصلو نه یې بغاوت کړی. فیصله شوې ده چې د عربۍ لفظونه به هماغسې لیکو، خو حصار یې هې او سواد سره نه دی لیکلی، ایثار یعنې الف او سین سره یې د عربۍ ټکي شروع یې عین په ځای واو سره لیکلی دی. په هر حال بله ادیبان د باړهګلۍ املا نه مني، نو که ذاکر یوسفزي یې نه مني نو موږ یې جرمانه کولی خو نه شو. تر څو چې د کتاب د کیسو خبره ده، نو دا د یو کامل درمند مصنف لیکونه محسوس د داسې مصنف لیکونه محسوسېږي چې د کام درد یې په سینه کې د خپلو د دې کیسو په وسیله د مصنف شخصیت ته یو داسې پښتون شخصیت متشکل کېږي چې خپلو کلتورونو او روایتونو سره مینه لري، خپلې ژبې او ولس سره مینه لري، د خپل ژوند مشاهدې او تجربې د کیسو په شکل کې د تربیت او سبق په نیک غرض بیان کړي. خپلو لیکونو له پښتو ژبه خوښه کړې ده او دا جذبه یې د ستاینې جوړه ده او د دې نه زیاته د پښتو تدریس جذبه د تحسین لایق ده. اورېدلي مې دي چې هغه په خپل پبلیک سکول کې او د سکولونو په نورو سکولونو کې 9 یا 8 پورې د پښتو مضمون لولي. دا پښتو لولولو او د تدریس ژبه ګرځولو تاریخ په ډېر اوږد دی، خو ډېر افسوسناک او المناک هم دی. زه به 2 خبرې کوم چې اول ځل باچا خان په کال 1941 کې د برټش سکولونو په سیسټم اعتراض وکړ او پرېکړې کې د پښتو لولولو مطالبه وکړه، خو د هغې مطالبه چا نه ومنله. خو کله چې هغوی په 1902 او 400 کې آزاد سکولونه پرانېستل، نو پښتو یې میډیم اف انسټرکشن یا ذریعې تعلیم. خو بیا ډېر پس په کال 1915 کې د صوبې سیکټري د تعلیم سیکټري نوټیفیکیشن وکړو چې په ټولو پښتنو سیمو کې به په اول او دویم جماعت کې پښتو لولول کېږي. خو دا نوټیفیکیشن یا سرکولر پاتې شو
او انګريزانو به چې نور سرکولر سین وکړل او بیا به هغه کار کوو نو دا یې سرکولر وکړو خو کار یې ونه کړو 15 کې هیڅ د دې نتیجه ونه وته په 19 کې زموږ د صوبې وزیر تعلیم میا جعفر خان په اسامبلې کې یو قرارداد پیش کړ چې پښتو د ذریعه تعلیم وګرځول شي په ځینو کتابونو کې مې لوستي زه چونکې د هزارې یم نو په ځینو کتابونو کې مې لوستي وي چې د هزارې MPs د دې قرارداد مخالفت وکړ داسې نه وه پاکستان نو اول سر کې غیر مسلمه هندو چې کوم MPs وو هغې مخالفت کړو او بیا د هزارې او د پېښور هغه MPs د هندوانو مرسته کړې وه کوم چې پښتانه نو کوم چې هند ووایي نو په 19 کې د میا جعفر شاه دا قرارداد ومنظور شو د ډاکټر خان صاحب په حکومت کې هم کوششونه وشول پښتو ذریعه تعلیم شو د مارشالا په دور کې زموږ د صوبې لیفټیننټ جنرال گورنر فضل حق صاحب یو ټیکس بک ټرانسلیشن پروجیکټ جوړ ترجمه وکړل څه نصابونه یې تیار کړل او څه کوشش یې وکړو چې پښتو ولولول شي خو نه لولولی شي په 2012 کې زموږ د صوبې حکومت د صوبې 15 GB چې کوم دي هغه د مضمون په حیثیت هغې د هغې ډولول شروع کړل زه وایم چې کوم کارونه د یو کم دېرشم نه ما شروع کړه چې کوم کارونه حکومتونه نه دي شوي هغه د مطلوب احمد خان کې زه ستاسو د ټولو لپاره سلام پیش کوم